دوستانو وخت مو په خیر. یولسم لوست، یولسم درس ده. یولسم یا ناین فراگن اون انتوارتن، هو نه پوښتنې او ځوابونه. ګورئ اوس تاسو چې کله هم غواړئ چې داسې پوښتنې جوړې کړئ چې په و او نه باندې څه شي ځواب سي، یعنی تاسو اوس دا استعداد پیدا کوئ چې په جرمني ژبه کې څه رقم پوښتنې جوړې کړئ چې په و او نه باندې ځواب سي. ډیر مهم درس ده چې په دې کې نور موضوعګان ته مې هم ځای ورکړی چې تاسو لپاره ډیر ګټور ده، یعنی بیڅوایه پورې تاسو ته ګټه رسي دا درس باندې که چیرته دا درس هم صحیح زده که، یعنی تاسو به ډیر مشکلات غټ مشکلات په جرمني ژبه کې زده سي. راځو دوستانو دوهم سلاید ته راځو. ګورئ ښه متوجه اوسئ، زه د یو سر نه درته کومه تشریح کومه. Lernen Sie Deutsch. ګوره پوښتنه دې وکړه آیا تاسو جرمني ژبه زده کوئ؟ آیا تاسو الماني ژبه زده کوئ؟ Lernen Sie Deutsch. ګوره یو چا نه پوښتنه کوي Lernen Sie Deutsch، Lernen Sie Deutsch. ته چې اوس یو چا نه پوښتنه وکړي چې Lernen Sie Deutsch، هغه برته یا ووایي یا به نه وایي که نه، داملند درته وایي یا او د ناین. نو دې په خاطر باندې موږ د درس عنوان چې ده و او نه سوالونه او ځوابونه دی و او نه باندې. صحیح ده؟ خو متوجه اوسئ. اول راځو یو اصطلاح یو جمله لیکو، ذات لیکو. صحیح ده؟ ساده جمله لیکو اصطلاحي. kommt aus Berlin. اوس وای هغه د برلین نه راغلی، هغه د برلین دی. اوس که ته اوس وایې چې زه دې کې څه رقم سوالیه جوړه کړم، ګورئ ما دلته درته په نښه کړې چې دغه ای چې ده دا ضمیر دې ته وایي پرسونال پرونومن. دا ضمیر به راواخلې د اول موقعیت نه به ویسې د فعل نه به وروسته ولیکې. ګورئ دا پرسونال پرونومن ده، دا ورب ده او دا چې ده اوبیکت ده. چې ده اوبیکت، جمله پې تکمیلیږي. اوس چې ته کله هم د ساده جملې نه دې جملې نه ته دې جملې ته نه سوالې جوړې، نو ته به دغه ضمیر راواخلې. چې شی دا ضمیر به راواخلې، دا ضمیر هغه به راواخلې شخصي ضمیر، دا به د دغه فعل نه وروسته ولیکې دې ځای کې به ولیکې. ګوره kommt aus Berlin، وایي هغه د برلین نه راغلی. ته چې اوس پوښتنه کوې چې هغه د برلین نه راغلی، نو جواب به یا و یا به نه. ګوره kommt اول فعل هم سر ته راوړه، چې کله سوالیه کوي فعل سر ته راوړه. kommt ihr، ای هم د سر نه د لومړی موقعیت نه راواخیسته دویم ته م راچو. kommt ihr aus Berlin، وایي هغه د برلین نه راغلی. kommt ihr aus Berlin، هغه د برلین نه راغلی. kommt ihr aus Berlin. ګوره پوښتنه دی جواب به چی و یا نه، یا به جواب وی وي. صحیح ده؟ یا به وی او یا به چی وي نه وي. صحیح ده؟ kommt ihr aus Berlin، هغه د برلین نه راغلی، نو جواب په چی سو یا نه. ګوره اوس دې ته وایي یا ناین فراګې، چې جواب به یا و یا نه وي. دا مې یو عمومي مثال درته درکړه چې د یو عادي جملې نه ته څه رقم سوالیه جوړې. اوس راځو انتوارتن auf یا. اوس ته جواب به یا په و باندې جوړې یا به په نه باندې. د مثال په ډول که چیرته تا نه څوک یو مثبته پوښتنه وکړي، ما شخصي کورس کې هلکانو ته ما یو مثال ورکړه. ما لکه تاسو فرض کوي تاسو سره یو ګیلاس اوبه وي که نه، یو ګیلاس اوبه وي، ته یو چا ته وایي چې دې ګیلاس کې نیمه ډکه ده، فرض کړه نیمه خالي ده. نو که څوک منفي سوچ لري هغه مستقیم وایي چې نیمه خالي ده، که مثبت سوچ لري ورته وایي چې نیمه دا پیاله نیمه ډکه ده. یعنی مثبت سوچ والا همیش دا کوشش کوي چې مثبت فکر ورکړي، داسې نه وایي چې نیمه پیاله خالی ده، هغه همیش مثبت فکر کوي. یعنی که چیرته یو دوست هم چې لږ ذره کوي در سره خفه سو، نو ته د هغې وړې غلطي ته مه ګوره، ډېر ښه ورته یې وګوره تا سره څومره ډېر ښه کړي. مثال مې دې کې دا و چې مثبته پوښتنه یو چا نه کوې، ته اوس ورته وایې چې kommen Sie heute، وایي راځئ تاسو نن. ځواب به پې شي که هغه راځي درته وایي چې یا ich komme heute Nachmittag، زه راځم نن د غرمې نه وروسته. خو که نه راځي درته وایي چې nein نه ich komme heute nicht، زه نن ورځ نه راځم. ګوره یا به په و باندې جواب درکړي یا به په nein درکړي، خو تا ته مثبته پوښتنه کړې. ګوره دلته مثبت ورکړی، تا ته مثبته پوښتنه کړې kommen Sie heute،
kommen Sie heute هغه ته یا ich komme heute Nachmittag و زه راځم نن ورځ د غرمې نه وروسته خو که نه راځي درته لنډ وایي چې nein نه ich komme heute nicht زه نن ورځ نه راځم اوس راځو منفي یو نفر ده چې همیش منفي پوښتنې کوي درته لنډ وایي چې kommen Sie heute nicht ته نن ورځ نه راځې ته نن ورځ نه راځې یا فرض کړه یو چاته صد کوي کنه ته ډوډۍ نه خورې داسې ورته نه وایي چې راځه ډوډۍ وخوره ته ډوډۍ نه خورې کنه نو همیش منفي فکر کوي kommen Sie heute nicht ته نن ورځ نه راځې هغه وایي چې دا څومره منفي فکر doch ولې نه ich komme heute Nachmittag ولې نه زه راځم نن د غرمې نه وروسته doch ولې نه ich komme heute Nachmittag زه راځم د غرمې نه وروسته یا درته وایي چې nein نه ich kann heute nicht زه نن نشم کولی nein نه ich kann heute nicht زه نن نشم کولی اوس پوه شوې چې antworten auf ja اوس تا ځوابونه په یا او nein باندې ورکړه اوس خو دغه قابلیت لري سیده دا قابلیت لري چې ته ځوابونه په و او نه باندې ورکړي دی باندې پوه شو ان شاء الله سیده پوښتنه بیا کوي kommen Sie heute راځي تاسو نن مثبته پوښتنه درنه کوي ته ورته چې یا و ich komme heute Nachmittag زه راځم نن د غرمې نه وروسته یا ورته وایي چې nein نه ich komme heute nicht زه نن ورځ نه راځم بیا درنه هغه منفي پوښتنه کوي kommen Sie heute nicht نن ورځ نه راځي ته ورته وایي چې ولې نه راځم زه نن د غرمې نه وروسته راځم doch ولې نه ich komme heute Nachmittag زه راځم د غرمې نه وروسته یا ورته وایي چې nein نه ich kann heute nicht زه نن ورځ نشم کولی اوس په دې سوالی جملو کې اوس ډیره مهمه یعنی چې زه ډیر فوکس کوئ دا صاحب یعنی په دې سلایډ کې په دې درس کې دې باندې ډیر ځان پوهی کوي ځکه چې دا ډیر مهم ده تر 20 پورې تاسو ته په درد خوړل کی hoffliche bitten دې نه مطلب دا ده چې په احترامانه ډول چانه تقاضا کوي چانه چې غواړي د مثال په ډول بیتن ګورئ یو چاته وایي چې könnten Sie mir bitte ein Glas Wasser geben ګورئ یو چانه ته غوښتنه کوي دا könnten او wurden باندې ته پوښتنه کوي دا چې دی کنیکټیو سوای کې موږ دې نه استفاده کوو یعنی په احترامانه ډول چې کله موږ جملې جوړو د könnten نه استفاده کوو د wurden نه استفاده کوو چې دا د B1 او د B2 موضوع ده کنه یو چا نه پوښتنه کوي کنه کوم نفر نه د könnten لغت استفاده کوي چا نه به د wurden چیرته به wurden لغت استفاده کوي wurden könnten څه وخت استفاده کوي ښه متوجه اوسئ verwendet das Modalverb können وای دا چې د können نه پلاس راغلی könnten که څوک ورته وایي könnten د چی نه پلاس راغلی نو تا اوس یاد که چې könnten چې دا د können نه پلاس راغلی د چی نه د können نه دا چې دا Fähigkeit یعنی قابلیت Fähigkeit کوم شی چې ته کوي Unmöglichkeit او امکانات یعنی که چیرته ته اوس وایې چې هغه سړی دا کار کولی شي ته یو ګیلاس اوبه غواړې ته غواړې چې هغې نه یو پوښتنه وکړې په ډېر احترامانه ډول چې هغه به یې وکولی شي یعنی هغې قابلیت معلوموي او د هغې امکانات به یي چې اوبه به راکړي ته به könnten Sie mir bitte ein Glas Wasser geben könnten Sie یعنی ته دې وخت کې امکانات او قابلیت په نظر کې نیولی نو دې وخت کې könnten استفاده کوي په احترامانه ډول چې könnten استفاده کوي könnten Sie mir bitte ein Glas Wasser geben یا اوس یو نفر ده چې تا ډیر خلاف هم ده ته دې دا هیله هم نه لرې چې تا ته به اوبه درکړي که در به یې نه کړي بیا دې وخت به könnten نه وایې ځکه ته خو دا هیله هم ترې نه لرې نو دې وخت کې wurden به استفاده کوي wurden څه وخت کې استفاده کوي څوک درته وایي wurden چې ده verwendet das Modalverb wurden وایي دا wurden چې ده دا یو Modalverb ده د wurden نه راغلی چې د wurden نه په لاس راغلی چې ده ein Form des Konjunktiv 2 وای دا چې دا Konjunktiv 2 oft als Höflichkeitsforms وای دا چې دا د احترامانه جملو نه دا وای چیرته استفاده کیږي چې چا په احترام ته غواړي چې په احترام ډیر په خبرې وکړي چې ډیر احترام په نظر کې ونیسي wurden به استفاده کوي او یا غیر مستقیم د چا نه پوښتنه کوي یا هغه کوي غیر مستقیم احترامانه او vorsichtig نه مطلب دا ده چې ته په احتیاط سره یو چا نه پوښتنه کوي یو نفر نه ډار لري صحیح ده ته غواړې چې هغې نه په احترامانه ډول
په احترامانه ډول غیر مستقیم indirect او په ډیر احتیاط سره vorsichtig پوښتنه وکړئ یو شی ترې غواړئ نو بیا به könnten به نه وایئ بیا به وایئ چې würden Sie mir bitte ein Glas Wasser geben نو اوس پوه شئ könnten څه وخت کې استفاده سو würden کوم وخت کې استفاده سو اوس خو په فرق باندې انشاءالله پوه شوي یاستئ würden Sie mir bitte ein Glas Wasser geben فرض کړه د مثال په ډول یو نفر اوسېږي په زاکسن کې هلته مهاجرو ضد ډېر خلک دي که نه یو جرمنی د فرض مهاجرو ضد ده ته مهاجر یې ښه پوهېږي څه مهاجر ته پوهېږي چې خو اوبه نه راکوي که نه نو ته وایې چې هم په احترام ترې نه پوښتنه وکړم او هم غیر مستقیم ترې پوښتنه وکړم او هم ډېر په احتیاط ترې پوښتنه وکړم بیا به könnten ورته نه وایې چې ته کولی چې könnten Sie mir bitte ein Glas geben نه داسې ورته داسې ورته würden Sie mir bitte ein Glas Wasser geben یعنې هغې نه دې په احترامانه او په احتیاط او غیر مستقیم دې پوښتنه وکړه چې کولی چې ماته یو ګیلاس اوبه راکړي یعنې دلته könnten او würden دواړه کونیکتیف صاحب په برخه کې موږ استفاده کوو دا وروسته بیا تاسو په درسو کې راځي خو könnten څه وخت کې استفاده کوو دلته مې دا تعریف درته لیکلی په دغه حالاتو کې würden په دې حالاتو کې پښتو مې تشریح کړه اوس راځو یو شاګرد ما نه په شخصي کورس کې پوښتنه وکړله چې استاده können او könnten ترمنځ فرق څه شی ده د können او könnten ترمنځ فرق څه شی ده هغوی لپاره مې یو لنډ که یو نفر غواړي چې صرف په جرمني ژبه زده کړي دې نه یو سکرین شاټ واخلئ که نه زه ورته پښتو تشریح کوم د können او könnten ترمنځ فرق باندې زه تاسو پوه کوم فرق یې صرف دا ده چې دغه können چې ده können دا چې ده indikativ Präsenz des Verb دغه بیانوي څه شی یعنی حال زمانه کې موږ können استفاده کوو یعنی ښودونکی د حال زمانې د یو فعل ده د مثال په ډول او دا چې ده چې څه پورې تړاو لري fähigkeit یعنی تا د قابلیت ته یو کار کوای سي fähigkeit möglichkeit چې امکانات یو شی ولري او بل erlaubnis چې یو شی اجازه درته درکوي مثالونه درته وایم یعنی ته کوم وخت کې können استفاده کوي ما تاسو ته ویلي اول مې درته څه ویلې په پریزنس کې په څه شي کې پریزنس کې د استفاده یعنی په حال زمانه کې د یو فعل څه کوي یو فعل پورې تړاو لري چې څه شی قابلیت ښیي möglichkeit او erlaubnis په دې حالاتو کې ته können استفاده کولی شي هغه په حال زمانه کې د مثال په ډول ته اوس وایې ته fähigkeit په نظر کې نیسو چې زه په جرمني ژبه خبرې کولی شم ته لنډ داسې وایې ich kann Deutsch sprechen زه په جرمني ژبه باندې خبرې کولی شم دلته څه په نظر کې ونیول شو دلته fähigkeit ستا قابلیت په نظر کې ونیول شو صحیح ده پریزنس زمانه کې په ساده زمانه کتاب په نظر کې ونیسو پریزنس کې اوس که چېرته ته اوس وایې که نه چې نه erlaubnis کې څه وخت موږ استفاده کوو ته ورته kann ich hier parken زه کولی شم چې دلته موټر پارک کړم ګوره دا هم په حال زمانه کې ده صحیح ده نو دلته können استفاده شو څه können صحیح ده اوس راځو könnten څه وخت کې څه könnten چې دا چې دا د können نه په اخیستل شوی د دغې können نه د دې نه په لاس راغلی لیکن په کوم حالت کې په کونیکتیف سوای کې یعنی کله ته غواړې په احترامانه ډول können استفاده کې نو بیا به können نه وای بیا به könnten چې شی könnten نه به استفاده کوي اوس مثالونه هم درته هم داسې نه پرېږدم په کوم وخت کې ته دا استفاده کولی شي könnten لږ وخت هم درته تشریح کوم اوس بیا تشریح کوم höflichkeit احترام په نظر کې نیول چې کله نیسي unsicherheit په یو چا مطمئن نه وي unsicher زه اوس وایم زه unsicher یم زه یعنې د هغه احساس نه کوم مطمئن نه یم په دې باندې unsicher یم یعنې د هغه ارامۍ احساس نه کوم د ډار احساس unsicher صحیح ده او یا چې wenig wahrscheinliche Möglichkeit یعنی لږ یو کار لږ احتمالات وي نو په دې وخت کې په احترامانه ډول او په احترام په وخت کې او چې په یو څه شي مطمئن نه اوسېږي او بل چې احتمالات کم وي د مثال په ډول مثالو کې بیا ښه پوهېږي د مثال په ډول höflich Anfrage یو چا نه په احترامانه ګوره könnten Sie mir bitte helfen کولی شي تاسو ما سره کومک وکوئ نو دلته موږ کونیکتیف سوای کې استفاده könnten نه استفاده وکوله په اصل کې دا د können نه په لاس راغلی د څه شي نه د können نه لیکن په کونیکتیف سوای کې په کوم ځای کې اوس höflich موږ استفاده وکوله könnten Sie mir bitte helfen کولی شي تاسو ما سره کومک وکوئ اوس که چېرته ته unsicher یې مطمئن نه یې او دا
سپیکلاسیون کنه په دې حالاتو کې اوس موږ اوس وایو چې er könnte das Geld schon haben. یعنی ته په مطمئن نه یې په یو چا باندې کنه ته وایې چې هغه کولی شي چې دا پیسې ولري ځان سره. er könnte das Geld schon haben. یعنی دی وخت کې Unsicherheit په نظر کې ونیول سو صحیح ده او په اوله جمله کې چې Hofflichkeit په نظر کې ونیول سو. په دې باندې ان شاء الله پوه شئ دا تر بیسوایه پورې چې دا میاد کې بیسوایه کې به په دې کونیکتوسوای کې بیا مشکل نه لري خصوصا په کونن کې او کونتن کې دا به فکر هم نه کوي چې دا کونتن د چینه په لاس راغلی اوس مې ورته تشریح دا په ذهن کې کېنوئ د مثالو سره دا په یاد زده کړئ دا جمله. اوس راځم تاسو ته تمرینونه حل کوم چې دغه درس هم په ذهن کې چې ځای په ځای سي میخ سي. اوس راځه دې کې ته تمرینونه حل کوم. ښه بسم الله. راځو دوستانو په دې کې جملې جوړو. په دې کې چې کوو جملې جوړو. اوس ګوره دې کې څه رقم جوړو. heißen Sie Schmidt heißen Sie تاسو شمیت نومیږئ جواب یا و یا به نه. ګوره یا و ich heiße Schmidt زه شمیت نومیږم او یا وایي چې nein نه ich heiße nicht Schmidt زه شمیت نه نومیږم زه شمیت نه نومیږم. یا به په و ځواب سو او یا په نه باندې که په و باندې ځواب سو یو څه زه ورته وایم heißen Sie Ahmad ته ورته یا ich heiße Ahmad و زه احمد نومیږم او که احمد نه نومیږي جواب په nein ورکوي نه nein ich heiße nicht Ahmad زه احمد نه نومیږم. صحیح ده. اوس دلته په دې دویمه جمله کې Sie aus Südafrika kommen دې کې موږ څه رقم جمله جوړو. یعنی دا څه رقم یو سوالیه جمله جوړو. kommen Sie aus Südafrika kommen Sie وایي تاسو د سود افریقا نه راغلي یاستئ خو که چېرته راغلی ایرلنډ ورته وایي چې یا و ich komme aus Südafrika و زه د سود افریقا نه راغلی یم. صحیح ده. زه د جنوبي افریقا نه راغلی یم سود. nein نه ich komme nicht aus Südafrika نه زه د سود افریقا نه یم راغلی. نو یا دې په و پوښتنه جواب ورکړه یا دې په نه باندې ځواب ورکړه. اوس راځو درېمې جملې ته. Sie Englisch sprechen دې نه اوس یو سوالیه جمله جوړو. څه رقم یې جوړه دا اصل کې تاسو کورنۍ وظیفه ده خو زه در سره کار کوم چې تاسو لږ زرګې چې کوئ زده کوئ. صحیح ده. اوس وایي sprechen Sie English وایي تاسو په انګلیسي ژبه خبرې کوئ. نو جواب یا وی یا به نه یې که وی یا ich spreche English و زه په انګلیسي ژبه خبرې کوم او یا ورته چې nein نه ich spreche kein English زه په انګلیسي ژبه خبرې نسم کولی. که یو چاته وایي چې زه په انګلیسي ژبه خبرې نسم کولی nein ich spreche kein English. اوس راځو څلورمې جملې ته. دا اصلي کې تاسو کورنۍ دنده خو زه درته حلومه. دلته دې نه سوالیه جوړی. sind Sie verheiratet وایي آیا تا واده کړی ده یا ته واده شوی واده دې کړی ده. نو که چېرته دې کړی ایرلنډ ورته وایي چې یا و ich bin verheiratet ما واده کړی دی واده شوی. nein که نه دی کړی بیا ورته nein نه ich bin nicht verheiratet نه ما واده نه دی کړی. ګورئ یا به په و یا به په نه ځوابي. اوس راځو دا پنځمه جمله جوړو. Sie Kinder haben اوس وایي haben Sie Kinder haben Sie چی haben Sie Kinder وایي تاسو ماشومان لرئ. نو که لرئ بیا ورته یا ich habe Kinder و زه ماشومان لرم او که نه لرئ ورته nein ich habe keine Kinder نه زه ماشومان نه لرم. نو دوستانو دا و تاسو درس نور به ادامه ورکو. اوس دوستانو دلته راځو ته وایي schreiben Sie Fragen. اوس دلته یو جواب ده ته باید دې ته چې کوې سوال به لیکې. ګورې ښه متوجه اوسېږئ. دلته لیکلي چې جواب لیکل شوی ده چې nein ich spreche kein Französisch وایي زه د فرانسوي ژبه باندې نسم غږېدلی یا نه پوهېږم. نو دې ته به موږ څه رقم کوو. ګورې موږ ویلې چې کله موږ هم سوال جوړو دغه spreche به چېرته راوړو کله چې سوال یې هغه پکې نه و دلته sprechen بیا چې ګوره ich څوک چا نه پوښتنه کوي هغه وایي چې nein ich spreche kein Französisch. ګورې دلته ما ته ډېر وبښئ. ګوره دلته ګوره sprechen Sie Französisch sprechen
Sie Französisch dann څوک پوښتنه کوي ته فرانسوي ژبه باندې خبرې کوی شې ته nein نه ich spreche kein Französisch اوس دې لپاره یو سوال جوړو nein ich bin keine Deutsche ich bin Türkin وای زه جرمنی نه یم زه ترکی یم نو دې لپاره سره کوم سوال جوړو کومه توجه ګورئ sind Sie Deutsche آیا تاسو جرمنی یاستئ nein نه ich bin kein Deutsche ich bin Türkin زه جرمنی نه یم زه ترکی یم فرض کړه دې لپاره اوس یو جمله جوړو ښه متوجه اوسئ ja er ist Lehrer von Beruf وای و هغه د مسلک چی ده استاد ده دې کې اوس به حتما چې کله داسې و نو اس به سر ته راوړي ist er Lehrer von Beruf یعنې داسې یو جمله باید موږ جوړه کړو ist ihr Lehrer von Beruf داسې سوالیه جمله وای آیا هغه د مسلک چې ده استازي دی ګورئ جملې په سر کې چې دا ورته اخر کې بیا تشریح کوم اول سوالونه پې جوړو اوس دې څه رقم جوړو ja wir wohnen schon lange hier im Haus وای و موږ د ډېر وخت راهیسې موږ دلته په کور کې یو نو ته به څنګه وایې چې wohnen ته به سوال چې آیا تاسو د ډېر وخت نه په کور کې اوسېږئ wohnen Sie schon lange hier im Haus نو دا ورته wohnen Sie schon lange hier im Haus اوس دې لپاره nein Sie haben kein Kinder وای نه هغه ماشومان لري دې بس رقم سوال جوړ haben Sie Kinder وای هغه ماشومان لري ښه متوجه سئ اوس سر نه ګورئ دلته فعل په جملې په څه کې راغلی هغه سر کې راغلی نو دې په خاطر یا ناین فراګې چې دي موږ او نه کوم سوال او ځوابونه چې دي نو دې باندې ګورئ دې جواب په ناین باندې دې په ناین باندې دې په یا باندې نو دې په خاطر یا ناین فراګې دي یا ناین فراګ کې فعل چیرته راځي جملې په سر کې راځي سوالي جملې په سر کې راځي ګورئ دا ټول فعلونه سوالي جملې په سر کې راځي دا باید په یاد دا درنه له یادونه وځي sprechen Sie Französisch nein sind Sie Deutsch nein ist Ihr Lehrer von Beruf ja wohnen Sie schon lange hier im Haus ja haben Sie Kinder das ماشومان لري haben Sie Kinder ja haben Sie Kinder وای هغه ماشومان لري دریم ګړی خو nein Sie haben kein Kinder اوس په دې برخه کې وای unterstreichen Sie das Verben ګوره د تیار ماته زر حل که ځکه چې دا ویډیو بیا غټیږي ګوره das ist Paloma ist das Paloma وای دا Paloma ده ګوره پوښتنه په چی باندې است سر ته راغلې جملې ګورئ ښه متوجه اوسئ sie ist Mechanikerin وای هغه څه ده مستري ده یعنې ښځینه که نه Mechanikerin اوس دې باندې کله سوالیه جوړو دا بس جملې په سر ته راولو ist sie Mechanikerin جواب به و یا نه وي اوس فرض کړه sie kommt aus Peru وای هغه د پیغو نه راغلی دې باندې سوال جوړوي یا نوین فراګې جوړوي دا به سر ته وړي kommt sie aus Peru ګوره څومره اسانه ده اوس دلته Paloma lernt Deutsch دا چې اوس دې نه سوالیه جوړوي څه رقم کوي lernt به سر ته راوړي ځکه دا فعل ده lernt Paloma Deutsch ګوره دلته مې جوړه کړې تیار که نه دا سوالونه مې ورته جوړ کړي ته باید فکر وي در سره ولیکئ ښه اوس ihr Mann heißt Luis وای د هغې میړه چې ده یا مانې چې ده لویس نومیږي نو ته پوښتنه کوې heißt ihr Mann Luis وای د هغې میړه سړی هغه نومیږي لویس نومیږي ګوره heißt هم سر ته راوړی دا فعل ده دلته هم ایست سر ته راوړی همدغسې sie hat Kinder وای هغه ماشومان لري نو ته پوښتنه کوې hat sie Kinder ګوره hat سر ته راغی جملې سر ته راغی hat sie Kinder سوال یې داسې جوړه کړه سمه ده دې ته باید ډېر فکر وي صحیح ده اوس راځو دوستانو دیزی کې داسې یا ناین دوخ موږ باید was passiert دلته باید ته دغه یا ناین دوخ د هر سوال ته یو جواب مناسب جواب باید پیدا شي ښه دا که در سره لیکئ اول نه تاسو ولیکئ بیا دا ویډیو وګورئ کلیکای سئ او جواب ورته خپله پیدا کوئ ویډیو ودروئ خپله پیدا کوئ اوس زیر ته ښیم فرض کړه lernen Sie Deutsch ځواب باید څه وي ja بل خو داسې شی نشته یا و schon seit 2 Monaten د 2 میاشتو راهیسې بیا اوس دلته gehen Sie gern ins Kino ګورئ دې ځواب څه و یا و صحیح ده څه و یا دلته ماته یا څه راغی یا راغی اوس فرض کړئ دویمې gehen Sie gern ins Kino
جواب چیه ده es geht وای gehen Sie gehen Sie وای تا خوکیږي تاسو خوکیږي چې هغه ته geht ولې نه یعنی مطلب ولې نه ich gehe lieber ins Kino وای دا هم صحیح ده es geht لیکن ich gehe lieber ins Theater وای زما خوښي تیاتر ته لاړ شم سینما مې دومره ډېره یعنی مطلب هغه مې خوښیږي وای صحیح ده خو لیکن نمایشګاه ته تیاتر ته که نه وای spielen Sie ein Musikinstrument وای تاسو د میوزیک یو هغه غږوی سه انسترومنت nein na leider nicht زه نسم غږولی یا فرض وکړه wohnen Sie nicht in Köln وای تاسو په کولن کې نه اوسیږئ ځواب ورته چی وای doch ولې نه schon seit 3 Jahren د 3 کالو راهیسې وایي sind Sie Herr Meier وای تاسو ښاغلی مایا هستئ ورته ځواب چې nein na mein Name ist Ahmad زما نوم چې ده احمد ده kommen Sie nicht zur Party وای پارټي ته نه راځئ ځواب چې ورته وایي doch ولې نه aber ein bisschen später یو څه وروسته وای راځم خو لږ چې شی وروسته راځم اوس دوستانو ګورئ ښه دلته یو لیک ده زه تاسو ته لولم تاسو به دې کې ځواب پیدا کوئ صحیح ده خو زه هم در سره همکاري کوم تاسو اول دا لوستل زده کوئ صحیح ده څه رقم لوستل ګورئ دلته لیکلي هیر والتمن wohnt in Frankfurt وای والتمن څه ده چېرته اوسیږي په فرانکفورت کې اوسیږي hat وای هغه لري in der Schule Englisch hat in der Schule Englisch und Spanish gelernt وای هغې په ښوونځي کې چې انګلیسي او اسپانۍ ژبه چې gelernt زده کړې صحیح ده arbeitet وای هغه کار کوي in einem Büro په یو دفتر کې کار کوي als Programmierer der Programmer په حیث باندې ist vor 2 Monaten nach Frankfurt gekommen وای هغه 2 میاشتې مخکې فرانکفورت ته راغلی und kennt hier او پیژني دلته noch keine Menschen یعنی هیڅوک هم نه پیژني مطلب چې کله keine راغی پیژندل په نه پیژندل und kennt hier او دلته noch kein Mensch او دلته هیڅوک نه پیژني kommt aus München هغه د منشن نه راغلی und sein Verwandten او د هغې Verwandten چې ته وایي خپلوان ته sein Verwandten د خپلوان und Freunde او ملګري wohnen اوسیږي in der Nähe یعنی په نږدې von München په نږدې د منشن کې اوسیږي بیا ورته تکراروم Herr Walter wohnt in Frankfurt. Hat in der Schule Englisch und Spanisch gelernt. Arbeitet in einem Büro als Programmierer. Ist von 2 Monaten nach Frankfurt gekommen und kennt hier noch keinen Menschen. Kommt aus München und seine Verwandten und Freunde wohnen in der Nähe von München اوس دا اول مرته ترجمه که بیا مرته ولوست تاسو کوشش کوئ ویل والی ویډیو ودروئ یا فیول والی اوس ګوره دلته پوښتنه کړې ده kann Herr Waltermann keine Spanish وای آیا والتمن په هغه باندې نه پوهېږي اسپانۍ باندې نو موږ ورته چې ولې نه هغه پوهېږي ځواب چې doch ولې نه هغه پوهېږي جواب یې چې سو doch سو اوس دلته وایي wohnt ihr in der Stadt او هغه په شتات کې اوسیږي نو ته ورته وایي ځکه په شتات کې اوسیږي ځای بدل که نه شتات کې اوسیږي بل hat ihr keine Verwandten in der Nähe او هغه په خپل نږدې یعنې شاوخوا کې خپلوان نه لري نه لري ځکه هغه فرانکفورت ته دی که نه بلکې hat ihr keine Arbeit او هغه کار نه لري ولې نه لري doch جواب چه سو doch سو بس kennt ihr in Frankfurt viele Leute او هغه په فرانکفورت کې ډېر خلک پیژني نو ځواب یې چیرې nein لږ کسان ځکه هغې خپلوان په منشن په شاوخوا کې اوسېدل بیا kommt ihr aus München او هغه د منشن راغلی natürlich ولې نه هغه د منشن نه راغلی wo بیا ist ihr schon lange in Frankfurt او هغه د ډېر وخت نه فرانکفورت کې اوسېږي نو ځواب یې چیرې nein ځکه هغه اوس فرانکفورت ته راغلی دوستان دا څو دفعې ولولئ او دا جوابونه ګورئ ما ورته څومره په اسانۍ سره راکړه نو دې کې تاسو ژبه هم زده کېږي یعنې تلفظ هم زده کېږي او بل په دې کې تاسو یو ځواب څنګه یو متن ته ځواب پیدا کوئ چې دې متن ته که نه سوالونه درنه سوي
اوس راځو په اول سر کې موږ تاسو ویل چې ورډن زی او کونټن زی په کوم ځایونو کې موږ استفاده کوي سو کنه ما خو تاسو ته دې فرق ویل د ویډیو په سر کې چې ورډن موږ کوم کې استفاده کوي کونټن ګوره دواړه په کونیکټیو سوای کې موږ د یو احترام په خاطر چا نه پوښتنه کوو چې ډیره ګوره دا اول یو مثال حل شوی د فرض کا دین څوکا گیبن اول هغه د څوکا اوس چانه غواړي دی هغه غوښتنه کوي د بورې تورته ورډن زی مې بیت دین څوکا گیبن ته دا بل ډول هم کوي چې هغه کوي چې کنه könnten Sie mir bitte den Zucker geben اوس دې لپاره جمله جوړ das Fenster zu machen اوس پوښتنه ته کوي wurden Sie bitte das Fenster zu machen کولای شي ډیر په احترام په احتیاط ور سره ورته وایي چې کوي چې دا هغه کړکۍ بنده کوي بیا ورته وایي کنه کملګری بیا غته وایي könnten Sie bitte das Fenster zu machen کولای شي تاسو دا کړکۍ بنده کوي اندغه سي اوس د دریم لپاره کنه wurden Sie mir bitte den Stift geben وای کولای شي ماته دا شتفت قلم ته وایي کنه دلته بلایشتفت دلته نو بلایشتفت geben سیده اوس بل چې دا könnten Sie mir bitte den Bleistift وای کولای شي خو دا یو چې دا ډیر په احتیاط باندې چاته وای wurden او könnten Sie دا ملګری سره وای چې یعنی هغه فیکایت معلومه بل چې اوس دی لپاره کنه wurden Sie bitte den die Musik leiser machen وای کولای شي یعنی چانه یو تقاضا کوي چې دا میوزیک خو لږ ټیټ کړي ډیر په احتیاط نه پوښتنه کوي کنه چې خیر دا میوزیک لږ ټیټ کا خو کوملګری هغه ته کولای شي چې دا میوزیک لږ ټیټ کې لایزه معنی ټیټول مخن leiser machen könnten Sie bitte die Musik leiser machen da ول würden Sie bitte die Musik leiser machen اوس د پنځم لپاره ښه متوجه اوسئ ګورئ wurden Sie mir bitte das Buch ګورئ کتاب ده könnten Sie mir das Buch bitte geben وای کولای شي دا کتاب ماته راکړي اوس زه دلته اوسه könnten Sie mir bitte das Buch geben اول په wurden بیا könnten اوس دلته settle سیده اوس ګوره mir die Rechnung erklären ګوره wurden Sie mir bitte die Rechnung erklären اوس دا چې په könnten باندې کې könnten Sie mir bitte die Rechnung erklären دا چې دوستان در سره ولیکئ په könnten او wurden کې دا جملې ډېرې مهمې جملې دي دوستانو اوس ورځو دوستانو چې دا ډېر مهمه برخه دی د درس مهمترینه برخه چیرې دا برخه ده دغه دا ټول درس چې کده رانغښته ده خو متوجه اوسئ دلته یو مثال تاسو تل کړه سیده لکه ډبل وای زی کوم تاسو بیلین وای غدي بیلین راغله ته اوس پوښتنه کوي کنه چې و نه باندې پوښتنه وکړي ته اوس ګوره ته اوس ماته وای چې غدي بیلین راغله زی کوم تاسو بیلین زورته stimmt das richtig das stimmt das ته وای و یا نه کنه ګوره په و نه باندې جواب سو زورته kommen Sie wirklich aus Berlin هغه رښتیا د برلین راغله په واقعیت چې برلین راغله نو جواب بیا مو او ناراضي کنه اوس دې ټول جملو ته یو رقم صرف فعلونه په کې کې بدلیږي نور جملې په یو رقم سوالونه جوړي مثال په ډول Sie kommt aus Berlin هغه د برلین راغله اما تکرار جمله ده kommt Sie das stimmt das وهذا رښتیا ده stimmt das هذا kommt Sie wirklich aus Berlin هغه رښتیا د برلین راغله اوس دې جملې ته Sie hat 10 Katzen وهغه لس پیشوګان لري ته stimmt das هدا رښتیا ده سم ده hat sie wirklich 10 Katzen وهغه رښتیا لس پیشوګان لري ګوره پوښتنه دې وکړئ دې ټول جواب و نه وي ګوره موږ عنوان هم دغه ده چې په و نه باندې سوالونه جوابونه دي ګوره Sie fliegt nach Peking و Peking خو هغه پرواز لري نن کنه ته stimmt das هدا رښتیا ده صحیح ده خبره Fliegt sie wirklich nach Peking? Ja, richtig, ja, Peking طرف پرواز لري. Sie spricht 5 Sprachen. وهغه 15 ژبو باندې خبرې کولای شي. Stimmt das? دا صحیح ده. هغه وو یا نه. Spricht sie wirklich 5 Sprachen? وهغه رښتیا 15 ژبو باندې خبرې کوي شي. نو جواب به و یا نه وي اوس مثال دې جملې ته sie ist schon lange in Deutschland وهغه ډېر وخت راځي چیرته په جرمني کې ده نو ته اوس پوښتنه په و نه باندې سره stimmt das دا صحیح ده نو جواب به چی و یا نه باندې وي یا ورته ist sie wirklich schon lange in Deutschland
وایي هغه رښتیا دی د ډېر وخت راهیسې په جرمني کې ده صحیح ده دا مې ویلې اوس راځو د بلې ته sie spielt Gitarre وایي هغه د څه ګیتار غږوي dort stimmt das صحیح ده spielt sie wirklich Gitarre وایي هغه رښتیا ګیتار غږوي یا ورته وایي چې sie geht gern ins Theater وایي هغه خوښېږي چېرته لاړ شي سینما ته لاړ شي ورته stimmt das وایي دا صحیح ده امکان وایي دا حقیقت لري stimmt das صحیح ده وایي یا دې پوښتنه کې geht sie wirklich gerne ins Theater وایي هغې خوښېږي چې تیاتر نمایشګاه ته وایي سینما ته نه وایي سینما ته څه وایي کینو وایي صحیح ده تیاتر نمایشګاه وایي geht sie wirklich gerne ins Theater اوس دلته مثال دې جملې لپاره sie arbeitet als Fußballtrainer چې شی Fußballtrainer وایي هغه کار کوي د یو ټرینر په حیث کار کوي فوټبال ته ورته stimmt das وایي دا رښتیا ده arbeitet sie wirklich als Fußballtrainerin وایي هغه رښتیا هم وایي هغه د رښتیا هم د فوټبال ټرینر په حیث کار کوي نو دا جملې زه یو ځل بیا تکراروم چې تاسو کوښښ په یاد زده کوئ مثال sie kommt aus Berlin stimmt das kommt sie wirklich aus Berlin sie hat 10 Katzen stimmt das hat sie wirklich 10 Katzen sie fliegt nach Peking stimmt das fliegt sie wirklich nach Peking sie spricht 5 Sprachen stimmt das spricht sie wirklich 5 Sprachen sie ist schon lange in Deutschland stimmt das ist sie wirklich schon lange in Deutschland sie spielt Gitarre stimmt das spielt sie wirklich Gitarre اوس دې ته وګورئ sie geht gern ins Theater stimmt das geht sie wirklich gern ins Theater sie arbeitet als Fußballtrainerin stimmt das arbeitet sie wirklich als Fußballtrainerin نو دا دوستانو دا جملې په یاد زده کوئ په دې درس کې دا ټول درس نچوړ غوندې ده دا ډېر مهم درس ده کوشش وکوئ ټول دوستانو ته دغه ویډیو شیر کړئ دومره کار وکوئ چې دا ویډیو م پوره وکتله یو کمنټ کوئ 4 دفعه م کتله یو کمنټ یو جمله لیکئ په کمنټ کې بس دغه تاسو نور ملګري بیا راځي دا ویډیو ګوري تاسو یو کمنټ ورکئ او څومره م له وسه کېږي تاسو دومره همکاري وکوئ دا ویډیو په ګروپونو کې شریک کړئ نور هغه ته ځکه چې موږ دې درس ته ادامه ورکوو انشاءالله که ژوندی وم او خدای وسه راکړی او تر بیانسه پورې دا پروګرام مخته اوس موږ آینس کې اوسئ دوستانو ښه وخت درته غواړم او د الله په امان ښې شېبې ولري السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته